خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستاني پوځ هوایي برید طالبان وایي لاسي مین و. آیا لاسي بم ټول کور نړولی شي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني پوځ خوست کې په وزیرستاني کډوالو د ډرون برید کړی. د خوست ولایت په اسماعیل خیل کلي کې پاکستاني ډرون الوتکې بمبار کړی. ویل کېږي چې دغه حمله د ټي ټي پي د یو غړي په کور چې له شمالي وزیرستان څخه خوست ته کډه شوی و شوې ده. د افغانستان په تاریخ کې پاکستان په افغانستان کې بمبار نه و کړی، خو اوس چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي، پاکستان د افغانستان هره سیمه شمالي وزیرستان بولي. له دې مخکې هم پاکستاني جیټ الوتکو په کونړونو او خوست بمبار وکړ چې ټول طالبان د 2 هفتو لپاره چوپ وو. خو وروسته بیا ملا یعقوب اخطار ورکړ چې بیا پاکستان پر افغان خاوره حمله وکړي نو سخت غبرګون سره به مخ شي. طالب فعالان وایي همدا نن سهار خوست ولایت کې په وزیرستاني کډوالو د بي پیلوټ الوتکې برید شوی چې یو کور کې پوره نړېدلی او 2 شمیر ګلالي ماشومان پکې شهیدان شوي دي او د مفتي فاروق په شمول د هغه میرمن هم زخمی شوې ده. یاد برید کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو ځایي سرچینې وایي د کورونو ړنګېدو ته په کتو ښایي تلفات ډیر وي. د طالبانو ویان بیا د ډرون برید ادعا رد کړي او وایي لاسي بم چاودلی. خلک وایي دا څه ډول لاسي بم و چې ټول کور یې نړولی دی. یاد دې وي چې تیر ځل هم په خوست کې د پاکستاني پوځ لخوا پر وزیرستاني کډوالو هوایي بریدونه وشول چې په پایله کې 100 شاوخوا عام خلک شهیدان او زخمیان شول. یو شمیر طالبانو خپل مشرانو ته د پیغور په ډول ویلي چې ملا عمر د اسامه لپاره امارت او ټول افغانستان قرباني کړ، خو اوسني چارواکي بیا پاکستان ته په جګ سترګو کتلی هم نشي یا مثل العمل خو لا پرېږده. دا چې پخوا ملا یعقوب پاکستان ته اخطار ورکړی و نو اوس به معلومه شي چې طالبان د پاکستان یاد وحشیانه برید او د افغانستان پر هوایي حریم تیري په اړه څه وایي او که نه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.